په خوشکه لاره مه ځه. دا لار نږدې ده او ما وی 10 بجې ډاکټر کینی چې په وخت یې ورته وښیم نو دستې کې به راځو. ونه تړلی شي د سره څه دي وګوره سره دا یو ساده موبایل دی. دا د 10 روپو موبایل دی. دا ولې جیب کې واچې ووته لرې ونې پسې دی بیا جیب کې پیسې ګرځوي. وخته ډاکټر لږو ډاکټر زما پلار څه ګناه کړله چې څه ووته تړه او خو د خپل پلار ژوند دې پکاري. ما ته وګوره ماشوم مه جوړه خپل پلار ژوند دې پکاري. نو داسې کار وکړه چې موږ یو وړه مرغۍ راوله مرغۍ زه څنګه راولمه. زه به راته ونه روښم غوږ را دې خوا که پوه شوې. او ویم لاړ شه په 15 منټه کې راوله. خو را نه دی د پلار جن دې پکاري نو یو مرغۍ راورسوه. کار به وشي چې تاسو دوه دغه کوئ زه د هغه سایډ ته کېږم. بچې ستاسو ظلم او به زما سبا. یم امیر صاحب جاړه ما دا خو زمونږ روزګار دی چې دا نه کوو نو خورو به څه. امیر صاحب یم ته په داستو دشتو ګرځې او جیب کې د 100 روپۍ نه ګرځې. ای بچې دومره ګراني ده کله مې یو بچې نه جوړ یو کله بل نه جوړ. امیر صاحب اوس حزبي کار راورسو خو ستا خلاصېدل شته. Sila ka pasa. Suki. مالا چاچا بد نظر راکړو. مالا زموږ د ځنګل کې کور دی مالا کور ابوزا. هله را پاسه راځه. د خدای بندیانو چې څوک نه پېژنې د هغه د لاس نصیب ما دی. ده ونیسه. دویم دلته به کوشي او زه په مزه مزه د خدای بنده ده خو زه تا په ځنګل د سر کړمه. ماما لږ مخکې دی نو. کښېنه. دا ځای دی. ورو ځه لکه. د خدای بنده دا ګڼ کپۍ را دې وسته سرو مرغۍ. را مې وسته. د څه ورسره شته خو نه ستاسو غوندې دي. دا څه دی دا ګاډي ولاړ نه دی. غاړم ته ونیو جیب ته لاشي وله والی الاول.
زه سره خو سل روپۍ دي یاره کېږده ولې دام دې جیب کې زما منې څه دی دا موبایل د څه لپاره دی موبایل ته والې او داسې کار وکړه بچي ستا د پلار ژوند په دې نه بچ کېږي یو به بل ښکار یو راولي. ښکار به بل راولي ما خپله واده پوره کړه تاسو هم خپله واده پوره کړه زما پلار را پرانیځئ ورېږه چې زمونږ دا مشر څه وایي څه وی نه کا ستا پلار به زوی را پرېږدو خو ته به یو ښکار بل کې ځکه ته څه خو په لاس راشي که نه څه فراډ هم راغښتي دي دا هم ستاسو ماشوم چې د خدای بندیانو او زه هم پې ښکار کړم مونږ چې دا نه کوو نو خورو به څه ماما ستا په سر زما پلار به ټکېږي خوا وګوره ډاکټره سړی پکړ کا وهه ویې تړه وتړه د خدای بندیانو ګاډي وواړې خو ما مه تړئ دا ظلم مه کوئ پرېږده ډاکټره راځه چې دا ګاډي کې بوځو ځه هلو تخته پیسنه بچې ستا بدن په ما باندې بره شو ستا بدن مې تر څو نه وي اغوښتي تر هغې به ما ته وګوره دې ځنګل نه هم نه ځمه نه دواړه بې ګناه یو دا مجرمان ګیرو داسې شو ملګری رانه جوړه ولګېده یاسینه تم نه لاړې زه دې چاته یوازې پرېښودو اوس به رانه ژوندی نه ګرځې د خدای بنده ته کوم درېیم ګړی راغه دا زخم قبضه کړئ اصلي مجرم پاتې دی دې ضرور غواړي دغه دي زی تړلي ولې روزي ميدان تشهد بطبولوجي د خدای بنده ته تاسو ظلمونه راغښتي دي پرېږده لاله پرېږده وجنې ما وجنې ما زه ته صرف دوه درې خبرې کوم یا د خدای بنده دا سپین ږیرې دی دې به بچو له 10 روپۍ 20 روپۍ وګټي البته تاسو په اسانه والې ضمیر هم څه شو او سم شو د پلار نکاح دستورو یک وخت ما خو بچې ډاکټر له مې بوتو او تا ما سره څه ظلم وکړو لالا بیا به نه کوم غلط کار ما پرېږده دا تمانچې راکړې را مړي ټول زر څه منم ځکه تا خو ما له سترګې وغړولې د خدای بنده توبه وباسه توبه مې دي دا تمانچه و مشین والې توبه دا هم راکړه دا مړي زه ټول منم
زه تاسو ته مهرباني وکړئ زه تاسو زه پولیس راغله. لاړ زه زه لالا زه پرېږده دا کپاره شوه که په دې الله وبخي خو دا ګناهونه رانه ورجېږي زه